ډیرو ګرانو ماشومانو سلامونه. هیله لرم چې ټول روغ او جوړ اوسئ. خپل درسي چینل ته ښه راغلاست. هیله لرم چې خپل درسي چینل د نورو ماشومانو سره هم شریک کړئ. درسونه هم لایک کړئ او سبسکرایب هم مه هیروئ ترڅو ټول درسونه ولیدای شئ. بیا به هم خپل درس پیل کړو د بسم الله الرحمن الرحیم په مبارکه کلمه، ځکه موږ تاسو شکر مسلمانان یو او هر نیکار او خپل درس په بسم الله الرحمن الرحیم پیل کوو. د موږ او تاسو نوی درس دی 15م درس. 15 په پښتو کې داسې او په انګلیسي کې داسې لیکل کیږي. دا هم زده کړئ. د موږ تاسو 15م درس یا 15م حرف د الفبا د تورو سین حرف دی. د سین وګورئ سین څه رقم لیکل شوی. سین هم په کلماتو کې درې غږه لري. سا سه سو، سا سه سو. اوس به وګورو چې سین په کومو کلماتو کې د سا غږ کړي. سا، سین سړی، سین سړی، سین سړی، سین سړی. تاسو دغه عکسونه وګورئ. دلته د یو سړي عکس دی. سړی که ځوان وي که زوړ وي ورته څه ویل کي؟ سړی. یوه ښځه ده یو سړی. سړی، سین سړی، سین سړی، سین سړی، سین سړی. اوس به بیا وګورو چې ما کومه کلمه تاسو ته خوښه کړې چې سین پکې د سا غږ کړي. سین سړک، سین سړک. او ځینې خلک سړک نه وایي سړک وایي ورته. سین سړک. په پښتو کې سړک ورته ویل کي. سین وګورئ په دې تصویرو کې څومره دغه سړک یې نوی قیر کړی. سین سړک ښکلی سړک دی. سین سړک، سین سړک. دا هم داسې یو سړک دی چې تاسو ګورئ چې سرویس یې په سر روان دی. سین سړک، سین سړک، سین سړک. اوس به وګورو چې بیا ما کومه کلمه تاسو ته خوښه کړې چې دلته سین د سا یا سا چې الف ورسره راشي د سا غږ کړي. سین سابه، سین سابه، سین سابه. په عکس کې خو تاسو سابه وینئ، رنګارنګ سابه دي. سابه ډیره ګټه لري. تاسو همیشه مورجانه چې درته پخوي او یا دا چې خام خوړل کیږي تاسو همیشه خورئ چې ډیره ګټه لري. سین سابه، سین سابه، سین سابه. اوس به راشو وګورو چې بیا ما کومه کلمه تاسو ته خوښه کړې چې دلته سین پکې د سې غږ کړي. سې. دا ځل یې د سې غږ کړي. سین سپی، سین سپی، سین سپی، سین سپی. او په دې کلمه کې سین سې غږ کړي. سپی، سین سپی. دې سپي ته ګورئ څنګه تک سپین ښایسته سپی دی. او دا بل هم سپین سپی دی. سپی، سپی، سین سپی، سین سپی،
سین سپی سین سپی سین سپی. اوس به بیا راشو و بګورو چې سین بیا په کومه کلمه کې د س غږ کړي. ما تاسو ته کومه کلمه او کوم تصویرونه خوښ کړي دي؟ سین سیند سین سیند. په دې تصویر کې ګورئ دا سیند د غرونو د لاندې روان دی، ښې اوبه لري او ډېره ښه منظره یې جوړه کړې. سین سیند سین سیند سیند. دا بل سیند دی. په دغه بل تصویر کې بل سیند دی، ډېرې ښکلې اوبه لري. سیند سین سیند. اوس به راشو بیا به وګورو ګرانو ماشومانو چې چیرته سین د سو غږ کړي. په کومو کلماتو کې سین د سو غږ کړي؟ ما تاسو ته کومه کلمه خوښه کړې؟ سین سور سین سور، لکه سور ګل، سره میوه، نور سره رنګونه. سین دلته ما درته زمینی توت خوښ کړي چې سور رنګ لري. سور سین سور سین سور. سین سور سین سور. و ده هم گیلاس دی. سین سور. دا میوه سور رنگ لري. سور. سین سور سین سور. او اوس به راشو بیا به هم د سین ترانه ولولو. خدای دې وکړي چې تاسو د سین ترانه خوښه شي. د سین غاړه کې لوبیږو، د سیلاب نه یې ویریږو. څه څپې څپې اوبه دي، له څپو سره نڅیږو. بیا به یې هم درته ولولم. سین سیند. د سین غاړه کې لوبیږو، د سیلاب نه یې ویریږو. څه څپې څپې اوبه دي، له څپو سره نڅیږو. څپې خو پیژنئ چې څه شته وایي؟ هغه موج د اوبو ته، موجو ته یې څپې وایي په پښتو کې. اوس راشئ تاسې د ما سره یو ځای ولولئ. سین سیند. د سین غاړه کې لوبیږو، د سیلاب نه یې ویریږو. څه څپې څپې اوبه دي، له څپو سره نڅیږو. یو ځل بیا یې ووایئ. سین سیند. د سین غاړه کې لوبیږو، د سیلاب نه یې ویریږو. څه څپې څپې اوبه دي، له څپو سره نڅیږو. آفرین، شاباس، ډېر ښه ولوسته. ترانه هم ډېره ښه ولوسته. خدای دې وکړه چې دا ترانه هم خوښه شوې وي. او اوس وخت راغی د کارخانګي. تاسو به د سین حرف یوه صفحه په خپلو ښکلو کتابچو کې ولیکئ او بیا به یې د کور مشرانو ته، پلارجان مورجان ته یا هر څوک چې وي وښایئ چې تېروتنه هم نه وي کړې. او نور نو تاسو وخت پوره شه. د خدای پامان.